نږدې ملګرو نه مې ولم تپوس وکړو خو ما ته چا هم دا ونه وي د چا سره جنګ جګړه کړې دي. صاحبه چېرته چې انصاف ني نو بس دلته د زمري ګرځي صاحبه، دلته د شرمخان ګرځي. یو خبره ده، یا مې د یو لیوني سپي خوري یا مې د شرم خوري، خبره یوه ده. یاره جي کم از کم یو 10 به لګېدلی. 10 ډزه؟ او جي او بالکل مکمل ډره 200 400 ټول دلته کلیام خرڅوي، نه څوک وایي نه څوک تپوس کوي نه مخې ته راځي او ټولو بس ځان نه شپېلې کړی دی، په یوه په بله ځي راځي. نه پوهېږو چې چا وکړه پسې وکړه. بس د دې خلکو علاج صرف او صرف همدا دی چې راوینې سه او پانسي کې. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا ثوابه ده، ډېر درانه ښکلي خلک دي. چېرته چې د اشنغر پښتون او کله د ثوابه پښتانه ووینم داسې درانه او داسې زړه راښکونکي چې ټکي را سره نشته. خو صاحبه وخت بدل شو، ښکلي او درانه موسم په مقبره کې ښخ کړل چې په دستار کې به ننګ او غیرت به صاحبه ټول ښکلي مو ښخ کړي دي. او دا چې کم پاتې دي زه وایم چې دې کې به خواږه وي او کني. قدرمنو د یو خوارکخ زوی حافظ قرآن تیمور جلال ابلز 24 اس پته نه لګي، دوه واړه بچیان ته پاتې شو، غږ وشو او زه رالم. هسې یو خبره کومه دا وخت په دا قدرمنو چې کوم ولاړې دي به زما د خبرو پورې خاندي چې دا پروګرام نه دی، داسې بوس بادول دي. صاحبه خفه کېږه ما داسې زه بوس بادوم ځکه چې کله ستا وصیت او نصیحت ځای نه نیسي او شعور ستا معاشرې له زور نه کوي نو پیشه چې ما کم خپل ځای بیللی دی او ممبر محرام هم خپل قدر بیللی دی چې مفتي خو ستړی شو صاحبه خو څوک یې مني. استاد دې هغه تور بورډ ته تیلي ووایي چې استاد جي ستا نصیحت او وصیت ځای نه راوړي. مرګونه ډېر دي صاحبه، صرف دورو وي مړې که دورو وي یاره پلار یې لیونی شو وورو جي وي مور یې ځای لرانله وورو جي وي هغه تور سره لیونی شو سره بچو ورکه شوه. دا ټول خبرونه راځي خو سوای د یو خبر نه چې وي قاتل ګیر شو خو پانسي نه شو. ځکه صاحبه دا یو لایسنس دی چې دغه سړي ته ورپلاس دی چې په کلومټ غوزار کوي. صاحبه د دې سړي به څومره ژوند دي 10 کاله 15 کاله، خو دا باقي پاتې ژوند به ټول در ترتک وي. صاحبه چېرته چې انصاف ني نو بس دلته د زمري ګرځي صاحبه، دلته د شرمخان ګرځي. یو خبره ده، یا مې د یو لیوني سپي خوري یا مې د شرم خوري، خبره یوه ده. پلار سره دوه خبرې کوم، د کلي مخاورز هم دلته کې ولاړ دي، علاقه مانیر پایان ده او ډېره مشهور علاقه ده. دوی سره خبرې ترې کوم. اجي صاحب څنګه خیر دی خیر. څه تور سپینه څه ګټه تاوان څه جنګ جګړه؟ هېڅ هم نه جي ما ته چا هم دا ونه چې دی هسې جنګ کړی دی یا څه جګړه کړې ده. نږدې ملګرو نه مې ولم تپوس وکړو خو ما ته چا هم دا ونه وي د چا سره جنګ جګړه کړې دي. بس خو شکر دا جوړه خو په دې مطمئن دی چې چا دا ونه وي چې ګیندې کې څه یو غلطه لبه وایي یا غلط ځای کې یا غلطه سوسایټۍ کې دی ناست شوی دی، چا هم دا ما ته ونه وي. دا شکر دی. ما نه ایس پي ډي ایس پي تپوس وکړو وایي دغه شان که د جینکو ما نه جي ما زما زوی ما ښه په خوښه مې ورله واده کړی دی، ما 2 بچي دي، ښه حافظ قرآن دی، ما زما په زوی کې دا شي او دا ملګري ټول ولاړ دي. زه به څه ووایم ما ته هېچا دا ونه چې ستا دا ځای غلطه و خو بس نه پوهېږو چې چا وکړو پسې وکړو. او دغه دوکانګې به چلو جي؟ دغه دوکان جي. ته په خپله څه کار کوې جي صاحب؟ زه جي ما د بجلۍ کار کوم خو لکه اوس تقریبا بس اوس بس کړی مې دی. نو کاتر هم دغه تیمور جلال ته بس دغه تیمور جلال هغه جي زما نه جدا شوی و، دا یې ماما دی، ده ورته مینت وکړو. د اختر په 2 مرض دی زما نه لاړه، ښځه یې بوتله جدا شوه دې کوڅه کې د کرایې کور وي چې هغې ته راغې په کډه او جي د اختر په 2 مرض دی زما نه جدا شوی دی. خپه و دنه څه نو بس زمونږ د پلار د زوی داسې خبر راغلی چې هغه وایي زه به ځان له کور وکړم مې وګوره. خو زوی فرمان بردار و جي د هر چا دپاره خو ما دپاره کرکو خو دا غلط نو
صحیح او جی حافظ قرآن حافظ قرآن. نو داسې حافظ قرآن چې جمعات ته مطلب تراویح او بالکل تراویح هم کړي دام جی زما زی د دام حافظ قرآن دی او جی زما والد صاحب هم حافظ قرآن و زما د مور پلار چې کوم نیکه هغه هم حافظ قرآن و څو ډزې وویشته جي صاحب یاره جی کم از کم یو 10 به لګېدلی 10 ډزه او جی نه دا ده ورته کټه چولې ده یې ویشته ولې بس جی موږ ته خو پته نه وه موږ خو چې رالو بس په وینو کې بس پروت و اړولی پروت و ما چې رانیغ کړ بس دی ته مې انا لله و انا الیه راجعون دی ختم دی دې کې څه نشته نه پوهېږو چې چا وکړه پسې یې وکړه وایه جي صاحب زه خو د دې هلک ماما یم ښه جي او د ماما نه نوره د پلار نه پس د ماما نه نږدې رشته ده چاني صحیح دی جي د ښه صحیح هلک و خپل کور ته ښه په کاروبار سره ښه دغه سره راته د ګټې ته چا تپوس نه کوو د تاوان ته چا تپوس نه کوو چا ورته دا نه وایي چې یو پاو ټماټر راوړه ښه تیار یې ډوډۍ له به راته د دی کور کې څه خبره را پیدا شوه په دې وجه باندې دی وایي زه کډه وړم د دې کوره نو ما ته پته ولګېده نو موږ رالو ما ورته ویل لکه کډه موړه او دې کور کې بله کمرې دي یو کمره کې اوسه نه ما څوک تنورونه چې نه څوک اور بلوي ټول خلک په ګیس پخلی کوي ته پکې یو ګوټ ته کوه خپله خوره خپله اسکا دی سره اړو ګډون مه کوه او د غم غرض مه ساته ما بس دکه دا جدا ځان له خو بیا موږ خبره ونه منله او بس زه ځم نو ما بس موږ به نور څوک موږ خو تا د خور نه نوسو تړلی دا چې چا ویشتې دی څه په پته یې چې څوک دي څوک نه دي ولې ویشته موږ خو د بانډې اوسېدونکو یو بانډه د بانډه نه زموږ دوه میله باپلې موږ ته د شپې اطلاع وشوه 12 نیمې بجې چې دغه شان تیمور ولګېده و تاسو راشئ بیا ما دې هلک ته ووایي چې پته ولګوه چې څوک موږ د کوره بار کوي که نه خبره دا کسې ده د بیا بل کس ته ټلیفون وکړو چې موږ هسپتال کې یو خبره دا صحیح ده بس بیا موږ رالو هسپتال نه بیا بس چې څه کار و موږ وکړو اپیل کول غواړي پولیس ته مخاوریزو ته نه مونږ خو دا اپیل دی چې مونږ په خپله بې داغه یو چا نه را باندې دوالې د چا شته او نه د چا قرضدار یو نه خپل مزدوري کوو په دې حال کې او خپله خورو خپله څکو او دا بچي هم دې کې داسې هلک نشته چې ګنې هغه داغمن دی یا د څه ارماني دی چې څه ارمانونه یې موږ ولا ټول پوره کړي ډېره مهرباني ماما جي الله دې ژوندې لره لس ډزه چې یو سړی ولي نو یقینا چې څه ته نچاپړ کې به چې ته اور پروت وي بهرحال څه خبره نیمې زما ذهن کې شته هم سره एकदम دا وخت یې ورور ولاړ دی ته هم حافظ قرآن باچا جی ها ستاسو نوم دی سعود جلال ته څه کوې سعوده بس زه ټي سی ایس کې کار کوم او دلته دکان مې هم د کلي کې دا څو ډزې وویشته دوی چې لس ډزې وویشته دا راپټ بيجي خلاص کړی دی پنځه شپږ ډزه لګېدلې او څه خطا تللی دي جی او جی دا شپه وه او جی شپه وه نو دلته کې د شپې څوکۍ راویځه ته څوکیدار زه د دکان یې کوله او بند نه د ملګري ورسره و جي خو بس دی بیا ټول کورونو ته تللي دي بس دی هم چې کور ته تللی دی بس کور خوا کې ورته چېرته ولاړو دا په هغه ټایم ولا څوک ور رسېدلي وو تاسو کې څوک شته چې ټایم کله ولګېده نه هغه ټایم خو ملګري ورسره و جي خو چاته پته نه وه دا بیا بل چا لیدلی جین دلته کې کسان ته ویلي دي چې هغوی تللی دی نو هغوی وایي چې دا خو پلانې دی څو بچي دې پاتې شو 2 بچي یو ډالې جی دا دی زوی دی یو دنه مشر دی جی دا به څو کلي 2 نیمو کالې وایي 2 کاله به یې 2 کاله 2 نیمو کاله او بلې لور ده نه هغه هم زیاده نه مشر دی جی یو پلی ګروپ کې دی نرسري کې دی جی سره مخکې شه دا خو به پلار سره مور سره بلدي اوس سره څه کوي بس جی اوس خو مور سره به خو دي موږ سره هم بلد دي خو بغیر د مور نه داسې وړوکی چېرته پاتې کېږي ستاسو په دې کلي کې آیس شته آیس خو جی او شته ډېر زیات استعمال ډېر دی که لږ دی بھائی څوک خبره کوي لاس اوچت کوي ولې جب یې ښه ډېر دی ښه ډېر دی ښه ډېر دی خوښه تم نه دی ځای زه د دې ځای یم او بالکل مکمل ډره 200 400
ټول دلته کلیام خرڅوي، نه څوک وایي نه څوک تپوس کوي نه مخې ته راځي او ټولو بس ځان نه شپېلې کړی په یوه په بله ځي راځي خپل کارونه دي هغه یې سره کړي دي. ستا سره چې کوم مړ شو دا هم ګاونډي دی بس خپل هم دی جی خو بس دا چې کوم دی نو داسې حادثې پکې راځي څوک تپوس نه کوي څوک راوځي نه که چاته ووایي چې دې دی کسان ګرځي دغه نه څوک نه راوځي خپل تپوس نه کوي د بل نه کوي ټول بس خپل کارونه یې سره کړي دي سالم. دا چې ما ته هفته مخکې چې کوم دی یو ملګري راته وایي د کوڅه کې یو 3 کسان دي او ګرځي ماشینان ورسره دي بوزای والي دي نو ما ورته لا دا وایم مجلس صاحب ما دې نه خو څوک تپوس هم نشي کولی بې وخته چې وروسته څه کوې چا سره دې کار دی څوک یې ما دا تپوس خو ته هم نشو کولی په دې کلي کې ګرځي په دې کوڅه کې چې ګرځېدی څو پیرې لیدلی شوي دي اوس موږ ته څه پته وه چې دا خبره موږ ته جوړه ده په دغه شپه ورته هم کسان ووایي چې هلکه په دې کوڅه کې هلک دی ټوپک ورسره نه ده ورته وایي زما چا سره څه دي بس یې تللی کور هغه موبایل یې کولاو کړی دی چې تاله یې کولاوله د کوڅې ځان ته او بس خوا کې ورسره ولاړ چې زه الله در باندې اسانه کړي بچا یاد ساته چېرته چې سړی خپل حق نه غواړي نو ظالم صرف دغه حق نه خوري بلکې هغه هم خوري لګي داسې چې ستاسو په علاقه کې چې تلیونی سپي راګډ دي او صاحب به تاسو چپ یې دا خبره صرف د تیمور جلال نه ده باچا چې د پلار یې را جدا کړ او ښکلې بچیان یې یتیمانان کړل او یو ښکلې تورسره یې په کونډتوب ورسر کړه صاحبه دا تیمور جلال زموږ او ستاسو نه هم زموږ یو بچنګې ورور کیدی شي پولیس ډپارټمنټ ته دا خاص کومه چې تاسو چمتو شئ وګورئ چې په دې مانیرې کې دا کم خلک ګرځي چې کم بدرنګ دي او د چا ښکلي وجدي اخري یو تپوس د حاجي صاحب نه کوم بیا مې دا خپرونه سرته رسي حاجي صاحب دا نوسان وسي او د دې مورکې بس لاړه باوجي د پرون پلار راغی بس دا زه بوزم دا بدایي ده تلته تیر کړي ما ورته مې زما غم خور شو اما دی ته زما نه جدا کړې مې دا غم ته زما بیا د سره کړې خو هغه یې زموږ هېڅ ونه منل بس بوی تللو سره دې بچو موږ ورته ویل چې که دې سره دا موږ تا ته وایي چې دا مه ووځم دې سره به موږ څه کوو دلته او چې بوی تلم بس څه به ووایي بس په ګټه کېږو نو زه الله تعالی صبر درکړه لیونی او بدرنګ خو ځکه دی چې دلته قرآن عظیم شان پروت دی او ستا د سنګیر نه وتې لس ګولې دغه ځیګر شلی صاحبه وایي چې ته مردار او بدرنګ خو ځکه دی چې په دې ځای کې قرآن عظیم شان پروت دی او ستا جاجر تشیږي نه قدرمنو بس همدا خلکو علاج صرف او صرف همدا دی چې راوینې سه او پانسي کې او که کیسې دغه شان رواني نو بیا راته خپله نه خبره بیا را تازه کومه چې دا پروګرامونه صرف بوز بادول دي صاحبه چې زما پروګرام رنګ نه وروړي مسې چغې دي هسې سویلي دي هسې یو درد دی